د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د چنګاښ 9مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د جون له 29 نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د دوحې درېیمې ناستې نږدې کېدو په مناسبت د اسلامي امارت د ویان نوي څرګندونې. د اسلامي امارت د پلاوي ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی. په هیواد کې د بهرنیو سیلانیانو شمیر کې زیاتوالی په تیره یوه میاشت کې د هیواد د هوایي ډګرونو او سرحدونو له طریقه 2595 بهرنیو اتباعو تګ راتګ کړی او د اسرائیل لومړي وزیر څخه د اسرائیلیانو کرکه 60% اسرائیلیان غواړي چې بنیامین نتانیاهو له سیاسي ډګره ووځي. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد کابل کې د یوه خبري کنفرانس پر مهال وایي چې د جون په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه به د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په ابتکار په جوړېدونکې درېیمه غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په دې ناسته کې د اسلامي امارت ګډون هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه بلکې د تعامل په معنا دی چې باید ترې ګټه واخیستل سي. د اسلامي امارت ویان دغه راز ویلي چې د هیواد ملي ګټو ته په کتو له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې یوازې پرېنږدي او په هغو مواردو کې چې د افغانانو حق دی باید خپل مکلفیت ترسره کړي. د احصایي او معلوماتو ملي اداره وایي چې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د 2595 بهرنیو وګړو تګ او راتګ ثبت کړی. یا د اداره زیاتوي چې تر ټولو زیات بهرني وګړي د نیمروز ولایت، تورخم، حیرتان بندرونو او د بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راغلي او وتلي دي. د یادې ادارې په وینا هیواد ته د بهرنیو وګړو له ډلې څخه یو شمیر د سیاسي او یو شمیر نورې د کار په موخه راغلي دي. او په یو بل خبر کې چین کې د اسلامي امارت لوی سفیر مولوي بلال کریمي د یاد هیواد په پلازمینه بیجینګ کې د سولیز ګډ ژوند د 5 اصولو کلیزې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې ګډون کړی. یا د غونډه کې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ او د بهرنیو چارو وزیر وانګي په ګډون د یاد هیواد لوړپوړو چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. د چین ولسمشر ښاغلی شي جینګ پینګ غونډې ته د خپلې وینا پر مهال د نړیوالې سولې او ثبات لپاره د سولیز ګډ ژوند 5 اصول مهم ګڼلي او ټینګار کړی چې له خپلو ټولو ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره د متقابل احترام د لاسوهنې پرته د ګډو ګټو پر بنسټ ښې اړیکې غواړي. د اسلامي امارت لوی سفیر د غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي او د اسلامي امارت په استازولیه له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړی. او په پای کې د اسرائیلو د 12 تلویزیوني شبکې د یوې نظر پوښتنې پایله ښیي چې 2/3 برخه اسرائیلیان په راتلونکو ټاکنو کې د نتانیاهو د نه ګډون او د سیاسي ډګر د پرېښودلو غوښتونکي دي. د دغه نظر پوښتنې د ارقامو له مخې له 60% ډیر اسرائیلیان د لومړي وزیر د استعفا غوښتونکي دي. د یادونې وړ ده چې نتانیاهو په غزه کې د جګړې له امله د اسرائیلیانو ترمنځ خپل محبوبیت له لاسه ورکړی او ډیری اسرائیلیان د استعفا غوښتنه کوي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.